افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي چې لا هم د راتلونکي حج برخلیک نه دی معلوم او نه هم سعودي په دې اړه کوم خبر ورکړی دی. په نړۍ کې د کرونا وبا له امله تیر کال هم په سعودي عربستان کې د حج مراسم په ډیر محدود ډول ترسره شول او یوازې څو زره سعودیانو ته د حج مراسمو پر ځای کولو اجازه ورکړل شوې وه. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت ویاند فضل محمود حسیني وویل هر کال د سعودي عربستان حکومت له اسلامي هیوادونو څخه پلاوي دغه هیواد ته غواړي څو د حج مراسمو او نورو اړینو موضوعاتو په تړاو ورسره خبرې اترې وکړي. هغه زیاته کړه چې دغه پلاوي په سعودي کې له خصوصي شرکتونو سره د ترانسپورت، استوګنځای او د خوړو په اړه قراردادونه کوي. خو هغه وایي چې تر اوسه له افغانستان او نورو اسلامي هیوادونو سره په دې اړه د سعودي حکومت لخوا هیڅ اړیکه نه ده نیول شوې او نه هم هغوی تر اوسه په دې اړه وروستۍ پریکړه کړې ده. د حسیني په وینا داسې اندېښنې شته چې سږ کال به یو ځل بیا د حج مراسم په محدود ډول ترسره شي. د یادونې ده چې سعودي عربستان تیر کال د کرونا د ناروغۍ له کبله د حج ټول مراسم ځنډولي وو. تیر کال هم سعودي عربستان اعلان کړی و چې سږ کال به د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله یوازې محدود شمیر سعودي میشته اتباع کولی شي د حج په مراسمو کې ګډون وکړي. هیره دې نه وي چې تیر کال د سعودي او بهرنیو هیوادونو شاوخوا 2.5 میلیونه کسانو په دغه مراسمو کې ګډون کړی و. هر کال څه باندې 2 میلیونه تنه حاجیان د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته سفر کوي.